بیا چې کله دا ورننوتو د یوې 70 سال بوډۍ لوس یې موت کړلو چې په باندې هغه خلک بغیر به ټیپک نه بغیر به د پونچې نه بغیر به وسلې نه اروتل د خپل حق د پوره آیا د تو سلنډر چې له تو سره نوستي په چا واته ټیپک د پونچې سره وي ته ته خو نه سم یې خلک چې وروتو خپل احتجاج یې ریکارډ کولو دې ادارې نه دې ملک نه د 73 آیین مطابق خپل حقوق یې غوښتل چې تو ټیپک د تو ګلۍ دا خو د مو 80% بجټ چې کیندا دا خو مو پاتو تکړی دي دا خو د مو نه ټیکس کټ کړی تو تاسو کا ټیپک دیر دا تو تک مو ټینک کړه دا کته ته مو هلیکاپټر کړی دو دا خو مې تیرې پر تکړی دو چې ته مو د انډیا نه باچ کې ته مو د ایران نه باچ کې ته مو د بل ملک نه باچ کې چې هغه انټي سټیټ دي د پاکستان خو د پښتنې په وینه جوړ ده آیا د مو پرې پی ارکړی شوي کېلی تو په مو وچلاوله ډېره د شرم بله خبره ده چې کله دي و محسن بله خبره خبر شول به یې د فرض وګڼل چې مو دې خلکې نه ووټ واخیستله خو د ووټ مو په یوه نوم واخیستله چې د امن ګرنټي و په دې خلکې باندې چې غم ګډ وي زه به ځون ورته رسوم هغه علي و محسن نن چې تلل دی په میرانشاه چې فایرینګ کړې ده یوه تېره شپه جوړه ده زه خو وایم چې هغه افغانستان او فلسطین چې کمزوري ملکونه دي باشا انټرنیټ شته باشا موبایل سیسټم شته خو دلته کې بلکل تېره شپه جوړه ده خو خبر داسې رسېده چې 45 کسان زخمیان دي و 4 شهیدان دي میشه ته پرپور مزامات میشه ته ریاستی اداره ته جوسی ته دا وایي چې جوسی صاحب که د میز نه نه ډارېږې شرمېږې د رمضان نه وډارېږه وشرمېږه د اوس الله نه وشرمېږه د خدای دپاره چې کوم زخمیان دي هغه ورکه علي ته محسن د خلاص که کوم اف آی آر دلته رسکړه ختم کړي که چېرته دا نه وشوه نو مخکې جیلې ته تلي انشاءالله موږ بیا جیلې ته تیار یو دا چوپ یې وکړو